د مالیې وزارت د مالی معاینات اړوند د افغانستان د مسلکي محاسبینو اداره یا سی پی ای چې په ملي کچه د مسلکي محاسبینو د روزنې په دغه برخه کې د جواز ورکولو او د محاسبوي معیارونو د عملي کولو چارې ترسره کوي د مسلکي بورسونو د ورکړې بهیر یې پیل کړ. په همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې د مالیې وزارت مالی معین حاجي عبدالقدیر احمد د دغه وزارت یو شمېر رئیسانو د یو شمېر وزارتونو او امارتي ادارو استازو او د مسلکي ښوونیزو بنسټونو یو شمېر محصلینو ګډون کړی و. د مالیې وزارت مالی معین د مسلکي محاسبینو روزنه او شتون په ملي کچه یوه مهمه اړتیا یاد کړه او په دې برخه کې د مسلکي محاسبینو د ادارې فعالیتونه خورا مهم وبلل. ښاغلي حاجي عبدالقدیر احمد زیاته کړه چې په نړۍ کې د مسلکي محاسبې برخې ته ځانګړې پاملرنه کیږي خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته کار نه دی شوی او په امارتي او خصوصي ادارو کې دغه تشه موجوده ده. زه مطمئن یم چې دغه اداره به په افغانستان کې د څارنې او نظارت په برخه کې مهمه ونډه واخلي. د بهرني پلټنې شرکتونو او انفرادي محاسبینو کړنو او روڼتیا څخه به اسلامي امارت ته ډاډ ورکوي. دغه ادارې مالی وزارت ته ډیر اهمیت لري او موږ ورته ځانګړې پاملرنه کوو. کوښښ به وکړو چې د دې ادارې لا پیاوړتیا لپاره نور اساسي کارونه هم ترسره کړو. د خزاینو لوی رئیس وویل چې مسلکي محاسبینو ادارې د چارو د پیل په موخه یې په لومړي قدم کې یو ګډ مسلکي بورډ رامنځته کړ. دغه بورډ د هلو ځلو په پایله کې د ادارې لپاره مسلکي کسان وګمارل شول. همداراز په نړیوالو معیارونو برابر لارښود جوړ شو. د غړیتوب او جواز ورکولو پالیسي او د سکالرشیپونو د ورکړې کړنلاره ترتیب او منظور شوه چې ورسره د یادې ادارې د چارو پرمختګ ته ښه زمینه برابره شوه. راتلونکي لنډ وخت کې انشاءالله پلان ده امید ته چې د دې کال ختم نه مخکې موږ د جوازدهي یا د لایسنسینګ پروسه هم شروع کړو چې دا به په افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل واوسي چې د سی پی ای د ریاست یا د سی پی ای د ادارې لخوا به پروفیشنل باډیانو ته لایسنسونه ورکولی کیږي او جوازونه به ورته ویشل کیږي. د دې نه علاوه د کابل پوهنتون سره ملیشیا د آی او ام پوهنتون سره په همغږۍ او د ای سی سی ای د ادارې سره په همغږۍ اراده وه چې هلته یو داسې پوهنځی ایجاد سي، مسلکي پوهنځی او داسې مسلکي روزونکي د هغو لپاره وګمارل سي چې څوک یو شاګرد د هغه ځای نه فارغېږي یا لیسانس کوي نو هغوی به اټومیټک 9 پیپر ایگزمپشن ولري. نو طبعا د هغه کریکولم به هم په همغه معیار باندې په نړیوال معیار باندې برابر وي، د هغو د تدریس میتد به هم په همغه شکل باندې وي او دا ترتیب به ټول په نړیوالو معیاراتو پوره وي او ای سی سی ای به دا ریکګنایز کوي. د افغانستان د مسلکي محاسبینو د ادارې سرپرست د مسلکي بورسونو په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې دغه اداره د مسلکي محاسبینو د ښې روزنې او د دې برخې د لا پیاوړتیا په موخه د افغان محصلینو لپاره مسلکي بورسونه وړاندې کوي چې ټول لګښت یې د مالیې وزارت له لوري د یادې ادارې د ترتیب شوې کړنلارې سره سم ورکول کیږي.